د پاکستان د طاقتور پوځ طاقتور جرنیل د دې پیښې په موضوع چې کله د دې پیښو په موضوع چې کله دغه نه پوښتنه وشوه نو هغه وویل داسې کار دی که چېرې ته بهر ملک ته تلل غواړې که ته ویزا اخیستل غواړې که ته کینیډا سټیزنشپ اخیستل غواړې د کینیډا شهریت اخیستل غواړې یا میلیونو ډالره ګټل غواړې په پاکستان کې او ته یو ښځه یې نو د اسان کار دی په ځان څوک واچوه. ستړي مشه زه رحمان بندر یم. د بانو بیبي او احسان وژنه د انسانیت په مخ څپېړه ده یو ډېر لوی ناورین دی. خو د دې نه زیات لوی ناورین دا دی چې اوس دا پیښه د پاکستان طاقتوره اشرافیه په ځانګړې توګه د پنجاب طاقتور سیاستدانان د خپلو کرکجنو سیاسي مقصدونو لپاره د بېوزلو بلوچستانو د مزاحمت او سیاسي تحریک او مبارزې خلاف استعمالوي او د پاکستان په میډیا کې چې په کومه طریقې سره دا پیښه ښودل کیږي او د دې نه ګټه پورته کولو کوشش کیږي هغه زما لپاره خو حیرانونکی او ناشنا نه دی. خو تاسو ته زه دا منصوبه او د دې طاقتور اشرافیې نیت نه پرده پورته کولو کوشش کوم چې دوی در اصل د بلوچستانو سیاسي مزاحمت ته مبارزې ته او بېوزله پښتنو ته په کومه سترګه ګوري او د دې خلاف یوه موقع هم نه ضایع کول غواړي. کرکجنه اشرافیه چې په لاس کې طاقتوره میډیا ده او پوځ یې ملګری دی هغه داسې یوه موقع هم نه ضایع کوي چې په هغې کې دوی د خپل طاقتور مفادات چې دي هغه ژوندي وساتي او د دې خلاف چې کله د خپلو حقونو لپاره خلک پورته کیږي هغه خاموشه کړی شي. حیرانونکې خبره زه بیا وایم چې نه ده خو زیاتره خلک زیاتره ملګري او لیدونکي چې هغه په دې باندې ځان پوهول غواړي دا ویډیو د هغو لپاره کتل ډېر زیات ضروري دي. څرنګه اوس دا پیښه د خپلو کرکجنو سیاسي مقصدونو لپاره د بلوچستانو د مزاحمتي مبارزې او د پښتنو د مزاحمتي مبارزې خلاف استعمالولی شي او استعمالولو لپاره منصوبه جوړه کړې ده په هغې د بحث کوم. خو دې نه مخکې ممکنه توګه زیاتره لیدونکي او اورېدونکي د بي کاسټ د دې پیښې نه خبر شوي وي خو زه لږ تفصیلات درته وایم. په بلوچستان کې چې 2 ورځې مخکې دا ویډیو راغله نو پولیس اوس تحقیقاتو نه د پولیسو تر مخه دا وایي چې بانو او احسان الله دا در اصل تازه پیښه نه ده د وړوکي اختر نه 3 ورځې وروستو د جون په 4 نیټه باندې د مستون په علاقه کې دا کار شوی دی. بانو هم واده شوی د ماشومان دي او احسان هم واده شوی د ماشومان دي او د دواړو واده هم نه کړی. دا د هغو لومبې چې کوم رپورټ ورکړی شوی دی هغه دی او پای کې ویل شوي دي چې هغه کسان چا چې دا کار کړی وو هغو نیول شوي دي او هغو دا ویلي دي دا کاروکاري وه یعنې زنا وو او ناروا کار او د دې سزا دا قسمه ورول شوې وه. په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه او یو سړی چې دی هغه په مرمیو ویشتل کیږي او ډېر خلک ولاړ او تماچې نیولې وي او په ډېر غیر انساني طریقې سره ووژل شي او دا دردونکی منظر چې دی دا چا چې هم لیدلی دی هغه ډېر غمجن کړي دي ډېر فکرمنده کړي دي او ډېر زیات دردولی دي او دا واقعي هم یو دردونکی عمل دی چې اوس هم په داسې طریقې سره انسانان چې دي هغو ته د خپلې خوښې د ژوند ورکولو اجازه د ژوند کولو اجازه نه وي او سزاګانې څوک د خپل کلتور مطابق څوک د خپل مذهب مطابق څوک د خپل قبایلي روایاتو مطابق ورکوي وخت په وخت او دا ډېرې زیاتې کیږي. او دا ویډیو چې سړی ویني نو سړی ډېر غمجن کي. په دې باندې ډېر بحث وشو او دې باندې اوس هم بحث روان دی چې د دې حقیقت ته ورسول شي. خو اوس دا چې کوم مطبوعاتو کې مختلف مطبوعاتو کې په دې موضوع باندې بیانونه راغلي دي هغه د دې تفصیلات لا نه دي زیات معلوم او موږ به په دې باندې زیات خبره نه کوو. البته دا دردونکی کار دی. اوس زه راځم په پاکستان کې د غیرت په نوم باندې د ښځو وژنه او غټ غټ واقعات چې په پاکستان کې شوي او د پاکستان طاقتور پوځ
د دې واقعاتو نه ګټه پورته کړې ده یا د پاکستان د پنجاب سیاسي طاقتوري اشرافیه ګټه پورته کړې ده دې موضوع ته راځم. په مطبوعاتو کې به تاسو په دې خبرونه یې د مطبوعاتو کې د انګلډ یعنی یو خاص رخ سره خبرونه ولې ورکول کېږي. دختر بلوچستان کی بیٹی او دا قسمه هیډلاینز ولې لګي. شروع د دې ځای نه وشوه چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې دی د هغه یو بیان زه تاسو ته وایم او هغه دا پیښه په کوم انداز کې ښودلې ده او کوم انداز کې راپورته کړې ده. سړی حیرانه کوي، خو زه په خپله کم سے کم زه یې نه یم حیرانه کړی ځکه چې زما لپاره دا خبره نوې ده. هغه په خپل نوې نه ده. دا د دې ډېر مثالونه زه تاسو ته وایم په دې پروګرام کې چې کله کله څنګه پاکستانیانو داسې کړي دي. هغه وایي چې دا د دفاع وزیر دی، دا ډېر طاقتور سړی دی او د پاکستان د پوځ سره هم نږدې پاتې شوی دی. د پاکستان د اسټابلیشمنټ د خوښې تن دی او د خارجه وزیر هم پاتې شوی دی او د اکثره د بلوچستانو د پښتنو په حقله چې کوم دریځ لري هغه باندې دی بالکل یره نه کوي. دی وایي د دې پیښې ویډیو مې ورکړې ده په خپل عکس باندې، وایي چې په اردو ژبه کې چې چا چې د ریاست خلاف ټوپک پورته کړی دی، د حکومت خلاف ټوپک پورته کړی دی، د پاکستان خلاف ټوپک پورته کړی دی، وہ پہلے اس نظام کے خلاف आवाज اٹھائے. هغه د لومړی د دغه نظام خلاف غږ پورته کړي. کم نظام خلاف؟ په کم کې چې بېګناه ښځې وژل کېږي یا بېګناه انسانان وژل کېږي یا روایتي او قبایلي جګړې کېږي. بیا د مخکې وایي چې دا نظام ستاسو په سیمه کې موجود دی او پوره پاکستان به ستاسو سره ودرېږي د دې ظلم خلاف. دا ستاسو ورونه دي. او وایي چې د نورو صوبو نه چې کله مسافر د سورلۍ د ډوډۍ او د مزدورۍ لپاره ستاسو سیمې ته راځي نو غریبانان انسانان دي، دا تاسو د دې خلاف ټوپک راپورته کوي. دا د پاکستان د دفاع وزیر د دې پیښې نه وروسته وایي. د مقصد څه دی؟ دی ولې داسې وایي؟ دی ځکه داسې وایي چې بلوچستان کې د مزاحمت یو تحریک دی، د هغو دریځ دی. دوه قسمه تحریکونه دي، یو چې ټوپک یې پورته کړی دی د بیلې په شکل کې یا د نورو وسله والو په شکل کې، هغه د پاکستان نه بېلتون غواړي، د پاکستان په پوځ هم حملې کوي، د پاکستان په سرکاري مشینرۍ باندې هم حملې کوي. اوس په وروستیو کې د پنجاب نه تلونکو مسافرو باندې یا مزدورانو باندې حملې شروع کړي دي. بل تحریک چې دی هغه د سیاسي مزاحمت پر امن مزاحمت تحریک دی، په کوم کې چې تاسو ډاکټر مهرنګ بلوچ او دا قسمه خلک ځنې به پیژني په جیلونو کې دي، ملګري نیول شوي دي او هغه د خپل حق لپاره غږ پورته کوي. خواجه آصف در اصل دا خبره بلوچستانو ته د پیغور په توګه کړې ده او ورته ویلي دي چې دا خلکو خلاف ټوپک پورته کوي، د ریاست سره د حکومت سره ملګري شي. بهانه څه ده؟ پلمه څه ده؟ ځکه چې دې خلکو دغه ښځه ووژله او دغه سړی ووژلو او د دې سړي وژنه او د دې سړي ښځې وژنه چې ده دا دراصل ستاسو نظام کې دا خبرې موجود دي، د بلوچستانو په نظام کې. خو خواجه آصف کله هم پنجابیانو ته دا قسمه مشوره نه ده ورکړې. ولې نه ده ورکړې؟ ځکه چې په پنجاب کې د طاقتور حکمران دی، په پنجاب کې د پنجاب د دغه طاقتور نظام نه ګټه پورته کوي، استفاده کوي او د ملک مالک دی، د هغو نه ووټ اخلي. لږ په دې باندې یو دوه ډېر زیات دردونکې پیښې درته وایم، خو لږ سټیټسټیک لږ شمېرې درته وایم چې دراصل دا خبره چې زه کومه نو خلک وایي چې په پنجاب کې دا قسم پیښې نه کېږي ځکه به یې نه ویلي بولریا. نو راځئ چې وګورو په پاکستان کې در اصل د دې پیښو سټیټسټکس څه دي، د دې پیښو دا قسم واقعیات چې دي د دې حقیقت څه دی او دا قسم واقعیات چې کوم په پاکستان کې کېږي په کومو صوبه کې څومره کېږي، په کومو صوبه کې زیات خلک چې دی هغه د غیرت په نوم وژل کېږي. د پاکستان د ادارو تر مخه هر کال زر ښځې د غیرت په نوم وژل کېږي په پاکستان کې او په دې باندې تور پورې شي چې دی د خپلې خوښې مطابق د سړي سره واده کړی دی، مینه یې کړې ده یا بیا تښتېدلی دي یا وغیره وغیره.
زر ښځې هر کال په پاکستان کې د غیرت په نوم وژل کیږي. دا د پاکستان شمیرې دي، دا زمانه دي په کوم کې چې زیاتره ښځې وي. اوس په دې کې یو بله خبره چې زه ډېره ضروري کوم په دې کې تاسو ته، په هغې کې د پنجاب صوبه چې ده دا تر ټولو زیاته شمېره کې د غیرت په نوم د ښځو وژنو پیښې چې دي په دې کې ډېرې زیاتې کېږي. په کومه صوبه کې چې خواجه آصف دی، او دا د اوس نه دا د یو کال رپورټ نه دی، دا د تېرو شلو کالو راځي چې کوم رپورټونه وړاندې کېږي په کې پنجاب صوبه کې تر ټولو زیاتې پیښې د قبایلي ربایاتو، جرګو، پنچایتونو او د پنجابي چودریانو یا د پنجابي سیاستدانانو په امر او حکم باندې ښځې زیاتې. خواجه صاحب کله هم په پنجاب کې په دا قسمه پیښه باندې، په دا قسمه واقعه باندې په خپل ټویټر باندې، په ایکس باندې کله هم نه دي لیکلي چې تاسو پنجابیانو د دې سیاست د دې نظام د بدنامولو چې کوم نظام دی، یعنی غیر قانوني توګه باندې ظلم کیږي، په ښځو وژل کیږي، د دې خلاف ټوپک پورته کوي. خو بلوچستان ته دا ګیله وکړه. دوه ډېر مشهور واقعات زه تاسو ته اوس وایم، په ممکنه توګه ډېر خلک چې هغه د شلو کالو نه عمرونه زیات وي هغه خبر وي دې واقعاتو نه، خو هغه چې کوم زلمی کل دی او کوم ډېر زیات نن سبا په سوشل میډیا باندې بیزی دی یا مصروفه دی، هغه به دې واقعاتو نه نه وي خبر. او خواجه آصف د دې خبرې زه لینک د تعلق د دې پروني پیغور سره جوړوم. په کال 2005 کې یوه سندهی ډاکټره شازیه خالد نومېده چې د پاکستان په سوی صدرن کمپنۍ کې کار کوو، ډاکټره وه او په ډیره بوکټي کې د سوی په علاقه کې کار کوو. د سوی په ډیره بوکټي په دغه علاقه کې دا ډیره هایلی ګارډډ سکیورټي زون ورته ویل کېده، یعنی د پاکستان د پوځ د ډیر غټ حفاظت لاندې او سار لاندې په یو هسپتال کې د کار کوو. دې ښځه سره څه وشو، یو پاکستانی پوځي کپټن راپورته شو، دا د دې کمرې ته لاړ، دا یې په پړو وتړله او د دې سره زیاتی وکړو. او چې کله دې په دې خبره باندې شور زوږ کوو نو دا یې ووهله د په څه باندې د تماچې په کنداغ باندې په وینې ولړل. او چې کله د دې پیښې په هکله خلکو ته معلومات وشو، مظاهرې شروع شوې، بلوچستانو د حکومت خلاف ټوپک راواغسته چې د هغو لور خور په د هغو په کور کې دنده د پاکستان د پوځ یو افسر چې دی بې عزته کړه، بیابرو کړه، زنا یې ورسره وکړل، بې عزتي وشوه. نو دا د پاکستان پوځ چې دی دا بنګال نه دی، د دې ځای نه اوسي. در اصل د بلوچستانو د بیلتون د تحریک خاص کر ټوپک پورته کولو خبره چې دا د پیښې نه ډېره زیاته وروستو سیوا شوې وه. دې ښځې خبره په مطبوعاتو کې راغله، په نړیواله مطبوعاتو کې راغله. وشو څه؟ دا وشو چې هم دا ښځه چې خاوند یې هغه وخت په لیبیا کې و، خالد، دا په خپل کور کې د علاج په نامه باندې هاوس ارسټ شوه، ګرفتاره کړی شوه او دې ته وي چې خوله بنده کا او غږ به نه کوي، ځکه چې د پاکستان د طاقتور پوځ یو کپتان دا کار کړی و. او تاسو به حیرانه شئ چې دا خبره چا وکړه؟ دا د پاکستان د طاقتور پوځ طاقتور جنرال جنرال مشرف وکړه. هغه دا وویل چې دا د دې د بدنامولو کوشش کوي. خواجه آصف نه په دغه وخت کې غیرت ژوندی و، نه د پاکستان د بل کم طاقتور سیاستدان او د میډیا هاوس کم غیرت ژوندی و چې هغه په دې باندې د مشرف نه د آزادو پلټنو د تحقیقاتو غوښتنه کړې وې. یو پیښه یاد ساتئ. دویمه پیښه هم د خواجه آصف په صوبه کې په پنجاب کې د دې نه 3 کاله شاته چې لاړ شئ، څه وشو؟ د شازیه خالد سره انصاف ورته نه شو میلاو. اخیره دا چې شازیه خالد خاوند دواړه په پاکستان پرېښودو باندې مجبوره شو او د ژوند ژغورلو لپاره له پاکستانه وتښتېده، برطانیې ته لاړه. اوس راځو یو بلې پیښې ته، او د دې نه علاوه نور هم ډېرې پیښې دي، که زه د شمېرل شروع کړم د زرګونو په شمېره کې غټې پیښې دي، خو دا 2 پیښې زه تاسو ته په ځانګړې توګه وایم چې تاسو ته لږ اندازه وشي په دې باندې
پوه شي چې په پنجاب کې پاکستان کې کیږي څه د دغه په پیښه باندې د شازیه خالد په پیښه باندې په یو فلم هم جوړ شوی لینډ ګولډ اینڈ وومن لینډ زمکا سرزن او خدا دا یو مستند فلم دی که څوک کتل غواړي په یوټیوب کې شته بل پیښه چې دا هغه د کال 2002 ده د پنجاب د میرو والا یو پیښه ده دا پیښه د نن 23 کاله مخکې شوې وه زه په هغه وخت کې په کراچۍ کې وم خبریال وم چې خبر راغی چې د پنجاب په میرو والا کې یو پنچایت یوې جرګې یو داسې فیصله کړې ده چې انسانیت یې حیرانه کړی دی په دغه سیمه کې یوه ښځه وه مختاره مای نومېده مختاره مای ډېره ښایسته ښځه وه په هغې تور پورې شو چې دی د خپل یو خپلوان سره سړي سره لاس ده یا توره شوې ده پنچایت د پنجاب په صوبه کې په میرو والا کې طاقتور مشران چې دي کوم چې د خواجه آصف لپاره ووټ اخلي ووټ راغونډوي او هغه ته د هغه طاقتور پاتې کېدو کې کومک کوي هغو دا فیصله وکړه چې مختاره مای ته یو داسې سزا ورکړي چې په کلي کې بیا کومه بانو بیا کومه بیبي چې د هغه د خپلې خوښې مطابق د ژوند تېرولو کوشش ونه کړي ځکه چې دا د سړو غیرت چې دی د سړو ابرو چې ده د سړو شملي چې دي دا ټیټوي نو هغې ته داسې سزا ورکړه چې د میرو والا مختاره مای به د ټول کلي په مخ کې سړي 10 یا 15 سړي په شریکه یو ورځي او ورسره به سبلي او ټول خلک به او دا کار وشو د پنجاب په میرو والا کې سړي پاسې د ښځې په بازار کې سملوله یو به ته او ورته به زه ویل غواړم هغه ټکي خو زه نه وایم زه دا پروګرام به زما ماشومانې جنکې هم ګوري وروڼه به هم ګوري بچیان به هم ګوري په ممکنه توګه باندې زه هغه دردول نه غواړم زه تاسو جړول هم نه غواړم خو زه تاسو ته رښتیا وایم چې د پنجاب چې اکثره وایم چې دا اشرافیه ده دا طاقتوره اشرافیه چې دا د کرکجن مفادات دي او دا په پاکستان کې د بېوزله قومونه چې دي بلوچستان او پښتانه هغو سره څه نه کوي څنګه نه کوي بهر په میرو والا کې مختاره مای سره دا کار وشو دا په دې خبره ختمه نه شوه دا ښځه بربنډه کړه لغړی کړه ویښته یې قنچي کړل په خرۍ کېنوله په ټول کلي کې وګرځوله سړو ورته لاسونه پړقول بلې اتڼې ورته کوو او د غیرت جلوس چې دی هغې دا نارې والی چې په پنجاب کې پنجابیان څومره غیرتیان دي چې د یو ښځې نه څنګه بدل واغسته خواجه آصف په هغه وخت کې د واکمنانو پارټنر و خواجه آصف په هغه وخت کې نه مظاهره وکړه نه یې جلوس وکړه نه یې بیان ورکړه نه د هغه انسان چې دی هغه راژوندی شو چې په میرو والا کې د هغه په خپل پنجاب کې ځکه چې دا پنجاب کې دی ووټ اخلي د خلکو نه که دغه نظام خلاف د بدلولو لپاره دی پورته شي د ووټ څوک ورکوي دی په واک څنګه پاتې کېږي او دا د رسل د دې خپل روایات دی د ښځو سره په زوره په ښځو باندې سورېدل او د هغو بربنډول او د هغو بې ابرو کول او څنګه ستاسو ته مې وویل چې په پاکستان کې هر کال 1000 ښځې د غیرت په نوم وژل کېږي په دې کې تر ټولو دا سټیټسټیک تاسو ته زه وایم چې د پاکستان د خپلو سرکاري ادارو سټیټسټیک دي یا شمیرې دي دا د پنجاب دي دا په بلوچستان کې په مستون کې په سوی کې یا په دیر کې یا په باجوړ کې یا په وزیرستان کې دا کار نه کېږي دا نورې پیښې زه نه وایم افضل د خلکو ما ته ډېرې پیښې معلومې دي دا خبره په دې کې نه شوه ختمه د پاکستان د دغه وخت طاقتور پوځي جنرال مشرف دې پیښو چې کله په نړیوالو مطبوعاتو کې راغلل او د نړیواله بشري حقوقو ادارو د پاکستان کې د دې ظلم خلاف د دې د بندولو غوښتنه وکړه نو تاسو خبر یې د پاکستان د طاقتور پوځ طاقتور جنرال مشرف څه وویل لکه تاسو اوس یقین نه کوئ چې دا بنهره اکثره خلک وایي چې د دې ملک خلاف دی نو ځکه دا خبرې کوي د مشرف ټکي درته وایم د مشرف ټکي وو چې کله دا غنه تاسو شو هغه جواب دا و په انګریزي کې به تجوړم if you want to go abroad and get a visa for Canada or citizenship and be a millionaire get yourself wrapped
مشرف د پاکستان د طاقتور پوز طاقتور جرنیل د دې پیښې په موضوع چې کله د دې پیښو په موضوع چې کله دغه پوښتنه وشو نو هغه ویل داسې کار دی که چېرې ته بهر ملک ته تلل غواړې که ته ویزا اخیستل غواړې که ته کینیډا سټیزنشپ اخیستل غواړې د کینیډا شهریت اخیستل غواړې یا میلیونو ډالره ګټل غواړې په پاکستان کې او ته یو ښځه نو د اسان کار دی په ځان څوک واچوه ځان رسوا کا بدنام د پاکستان د طاقتور پوسټ طاقتور جنرال د دې دوه پیښو وروسته چې په دنیا کې کوم د دې جواب وویلو په واشنگټن پوسټ په کوټ ان کوټ کې تاسو وګورئ ګوګل یې کوئ هغه دا و چې په پاکستان کې که ښځه غواړي چې بهر ملک ته لاړه شي په میلیونو ډالر یې وګټي ویزه واخلي د کوم ملک د یورپي ملک یا کینیډا سټیزنشپ واخلي او میلیوني ډالر یې وګټي نو په ځان دې څوک واچوي اسان کار دی او چې دا کار په پاکستان کې د دې لپاره کېږي دا د خواجه آصف د طاقتوره غیرتي پوز غیرتي جنرال دا خبره کړې نو خواجه آصف هغه وخت د پاکستان د دغه جنرال نه دا تپوس نو کړی چې و بدبخته دا ته څه غول خورې دا ته څه بوس باده دا ته څه غیر انساني خبره کوي ته طاقت په نشه کې دومره مست یې چې د ښځو د ابرو غیرت د ښځو د ژوند د هغو د ناموس دومره خیال نه لري شازیه خالد کپتان ځکه په ځان کمرې ته بولی و یا مختار امای چې هغه د کینیډا ویزه واخلي دا زر ښځې چې هر کال په پنجاب کې په پاکستان کې وژل کېږي دا ټول دا کار کوي دې خواجه آصف کله هم پنجابیانو ته جنرالانو ته پیغور نه دی کړی خو دی ته یې کړی دی دی ولې کړی دی ځکه یې کړی دی چې په بلوچستان کې بېوزله بلوچان پاتې کېږي هغه د خپلو حقونو لپاره په میدان کې دی مبارزه کوي کله شازیه خالد سره په سوی کې ډېره بوکټي کې یو کپتان دا کارو کې هغه بیا ټوپک راغستو ته مجبور شي چې راغلی یې زموږ په وسایلو مو قبضه هم کړې ده زموږ بچي تعلیم ته هم نه پرېږدی زموږ بچي چې دی هغه د برابر او سیال قام په توګه د ژوند تېرولو حق هم نه لري او بیا زموږ د ښځو سره داسې سلوک هم کوي او بیا ورته وایي چې دا کار شازیه خالد ته ځکه وکړه یو ډاکټر یې ته وایي چې یو کپتان د بدنام که ځکه چې د پاکستان پوځ خو فرشته ده چې ته بهر ملک ته تلل غواړې یا مختار امای ته داسې وایي د نور نومونه ناقلم چې په کومو کومو ځایونو کې کمې کمې پیښې شوي دي نو اوس د دې سیاسي یو خو د بلوچستان بیلتون غوښتو بیلتون تحریک دی کوم چې ټوپک راپورته کړی دی او غیر قانوني ګرځول شوی دی بل دی سیاسي مزاحمتي پر امن تحریک چې مهرنګ بلوچ مشري کوي دا مهرنګ بلوچ په پنجاب کې د غیر ملګري د پاکستان د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهرې او د پدلت اجازه اوس هم نه لري هغه په قید کې کېنولې ده د هغې عزت او ابرو باندې تا کلم خبره ونه کړله کله هم ته هغې ته دا ونه ویل چې دا سړو ته دا ونه ویل چې ټوپک راپورته کړه چې دا ښځې چې په بازار کې مظاهره کوي او په خپلې پولۍ دي او ولاړې دي نو دا اندازې تاسو کوي چې د کرکې او د طاقت څومره غټه معاشره ډکه ده او په ځانګړې توګه دا چې کوم د پاکستان مشران تاسو ته ما یاد کړل د پنجاب مشران مې یاد کړل د هغې وخت په وخت د اظهار کوي بیا خلک وایي چې خواجه آصف چې دی خواجه آصف بنیری داسې کار دی چې هغه خو یو لیونی سړی دی او هر وخت کله نا کله چې دی هغه دا قسمه بیان نه ورکوي هغه اړو سره شماره به په دې خبرو کوي خو خبره دا نه ده خواجه آصف د ریاست پارټنر دی خواجه آصف په خپله ریاست دی او ریاست خواجه آصف دی او دا مثال دی دا مثالونه زه نور هم ډېر ورکولی شمه د وینا حیات کیسه که درته وکړمه که د خیسور کیسه درته وکړمه که په کراچۍ کې د کراچۍ د پښتنو او د مهاجر چې ورته هلته وایي اردو ژبې د هغو تر منځه چې کومه اختلاف شروع شوی او بیا د وینې ګډو به وبهیده نو هغه هم د یوې ښځې بېزتۍ په سر شروع شوی دا درته وکړم تاسو به حیرانه شئ چې پاکستان کې څه څه نه کېږي زه د پروګرام ډېر اوږدومه نه زه تاسو ډېر وخت نه نیسم خو په دې باندې مې بحث ځکه کوو چې په پاکستان کې انصاف دې ښځو ته ورکړل شوی دی کله دې سره همدردي شوې ده په اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا په کراچۍ کې د هغې مثال دا دی چې کله مختار امای سره دا کار وشو نو هغې په اخره کې دا وویل چې اوس
اوس زه د عدالت په ځای په خدای باور لرم، په سیستم نور باور نشته دی. اوس زه د عدالت په ځای د محکمې په ځای په خدای باور لرم او په سیستم نور باور نشته دی، په نظام نور باور نشته دی. دغه نظام چې د پاکستان خواجه آصف دفاع کوي او دغه نظام چې خواجه آصف مقدسه مني او دغه نظام چې د بلوچانو دی د هغې خلاف دی بلوچان ته چې ټوپک راواخلی ځکه چې هغه خپل حق غواړي. او دی دا پیښه چې بګلونکې او دردونکې پیښه ده د بانو د احسان دا د خپلو کرکجنو سیاسي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي. د خواجه آصف د دې بیان نه وروسته تاسو د پاکستان میډیا وګورئ، ټول هم دغه یو لاین اغستی دی. ځکه زه دا وایم چې دا عامه خبره نه ده، دا ټاپ ټو باټم څنګه د خلکو ذهن ته رسول کېږي، په میډیا کې بیا تشهیر څنګه کېږي، بیا څنګه دغه خلک د پاکستان دښمنانو په توګه وړاندې کول کېږي، بیا څنګه د دې خلکو قبایلي روایاتو ته رسمونو ته رواجونو ته ګنده او غلیظ ویل کېږي. یعنی دومره شور به تاسو کله د مختار امایي په کیس نه اورئ، د خیاض خالد په کیس به نه اورئ، دومره به تاسو کله په پاکستان په پنجاب کې چې دا قسمه پنچایتي فیصلې وشي تاسو نه اورئ. یعنی کله یو پښتون داسې نه دی کړی چې د مختار امایي په رنګه یې 100 کسانو ته یو جرګې دا فیصله کړې وي یا د بلوچانو چې تاسو پاسئ او دې ښځه باندې یو سړی نمبر په نمبر سور شي او بیا په کلي کې بربنډ وګرځوئ. د دې تصور هم نشته په پنجاب کې دا کار شوی دی. خو خواجه آصف په هغې خبره نه کړې ځکه چې دی دراصل د دې ملک مالک دی، بلوڅ او پښتون پکې مری دی. زه دا پروګرام راغونډوم او دا پروګرام زه د وطني افغان دانشور سفارتکار شاعر عبدالغفور لیوال صاحب په یو نظم باندې چې په دې پیښه باندې لیکلی دی راغونډوم. د دې نظم عنوان دی شیتل. مختصر نظم دی خو ضروري دی. البته تاسو که دا پروګرام خوښ شوی وي یا دا پروګرام بیکاست مو خوښ وي ستاسو نه زه د ملګرتیا خواست کوم او هغه ملګرتیا تاسو داسې کولی شئ چې دا طاقتور مکروه سامراج چې دی د دې د مخ نه چې پرده پورته کومه نو تاسو دا چینل ځان سره سبسکرایب کولی هم شئ، کوئ یې دا ضروري ده، تاسو پې تاوان نه کېږي او خپلو ملګرو ته دا پروګرام شیر کوئ هم. اوس راځئ چې د غفور لیوال صاحب دا نظم درته ووایم. ودرېدله په غرور ټیکري باد ته نسل، ودرېدله په غرور ټیکري باد ته نسل او لکه د لګېدلي سرتیري له منګلو پرېوتونکی بیرغ ډز ډز ډز. لکه د لګېدلي سرتیري له منګلو پرېوتونکی بیرغ ډز ډز ډز. ودرېدله په غرور ټیکري باد ته نسل لکه د لګېدلي سرتیري له منګلو پرېوتونکی بیرغ ډز ډز ډز. او راړنګه شوه کږه وږه، راړنګه شوه کږه وږه، راړنګه شوه کږه وږه لکه اوبو کې د بتې نڅا، لکه اوبو کې د بتې نڅا او د بړبوکۍ لور تاوه شوه چې د عشق د ټولو جلادانو مخ ته خاورې وشیندي، چې د عشق د ټولو جلادانو مخ ته خاورې وشیندي. شګې تږې نه وې، شګې تږې نه وې، شګې تږې نه وې د وینو دارو د رالوېدلو مینو تر منځ تک سور پل وتاړه. د ټولو جلادانو د بړبوکۍ لور تاوه شوه چې د عشق د ټولو جلادانو مخ ته خاورې وشیندي. شګې تږې نه وې د وینو دارو د رالوېدلو مینو تر منځ تک سور پل وتاړه. او د ګولۍ انګۍ او د ګولۍ انګۍ چې د تاریخ د وچویلې له ډبرو راستنېده، او د ګولۍ انګۍ چې د تاریخ د وچویلې له ډبرو راستنېده، ویل یې توپ پتاشه نارینتوبه، توپ پتاشه نارینتوبه، توپ پتاشه نارینتوبه. چرته ولاړې
چیرې ولاړې سړیتوب. همدا د نوزه پروګرام رحمان